السلام علیکم. لطفاً کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی اول چینل سبسکرایب کړئ بیا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نن به زه تاسو ته د 2019 کال د تمریناتي لوبو په باره کې معلومات درکړم چې د ICC لخوا نه ورکړل شوي دي. له 2019 کال نه مخکې به هره لوبډله دوه تمریناتي لوبې ترسره کوي د 2019 کال د نړیوال جام د تیاریو لپاره. افغانستان اولنۍ تمریناتي لوبه له پاکستان سره ترسره کوي او دوهمه به له انګلستان سره. استرالیا اولنۍ تمریناتي لوبه له انګلستان سره ترسره کوي او دوهمه به هم له سریلانکا سره. بنگلاديش اولنۍ تمریناتي لوبه له پاکستان سره ترسره کوي او دوهمه به هم له هندوستان سره. انګلند اولنۍ تمریناتي لوبه له استرالیا سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه له افغانستان سره ترسره کوي. هندوستان اولنۍ تمریناتي لوبه له نیوزیلند سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه به له بنگلاديش سره ترسره کوي. نیوزیلند اولنۍ تمریناتي لوبه به له هندوستان سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه له ویسټ انډیز سره ترسره کوي. پاکستان اولنۍ تمریناتي لوبه به له پاکستان سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه له بنگلاديش سره ترسره کوي. ساوت افریقا اولنۍ تمریناتي لوبه به له سریلانکا سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه له ویسټ انډیز سره ترسره کوي. سریلانکا اولنۍ تمریناتي لوبه به له ساوت افریقا سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه به له استرالیا سره ترسره کوي. ویسټ انډیز اولنۍ تمریناتي لوبه به له ساوت افریقا سره ترسره کوي او دوهمه تمریناتي لوبه به له نیوزیلند سره ترسره کوي. نو دغه هغه 10 لوبډلې وې چې په 2019 کال نړیوال جام کې به ګډون کوي او تر نړیوال جام نه مخکې به خپلې تمریناتي لوبې ترسره کوي چې هره لوبډله به دوه تمریناتي لوبې کوي او تاریخونه یې هم تاسې په ویډیو کې کتلی سئ په دې تصویر کې چې په کومو تاریخونو به دغه لوبې ترسره کوي. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایبول هم مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.